الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ تبرأ الذين اتبعوا هغه وخت چې کله بزار شي هغه کسان چې دوی قائدین دي من الذين اتبعوا دي ټیټو خلکونه چې دوی تابعداران دونه بزار شي ورأوا العذاب او وبین قائدین او ټیټ خلک عذاب ویني په آخرت کې وتقطعت بهم الاسباب او قطع بشي په دوی سره هغه اسباب کوم اسباب چې دوی دنیا په میانځ کې د دې د وصل اسباب وو چې بل سره وصل کړي وو چې هغه عهد وو هغه الفت وو هغه بقتش وقال الذين اتبعوا او وبوي هغه کسان چې دوی ټیټ خلک دي تابعداران بووي لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم کچیرته زموږ د پاره وای رجعت ګرځیدل بیرته دنیا ته کاش کی چې موږ د پاره په دنیا کې بیرته بیا دنیا ته تللی وای فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نو موږ به بزاره شي و د قائدینو نه په دنیا کې کدوام کرات موږ ته په دنیا کې موقع راکړی شوی وای نو موږ به بزاره شي و د قائدینو کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دوی په آخرت کې زموږ نه بزاره دي كذلك همدارنګي يريهم الله اعمالهم حسرات الله ورخي د دې اعمال ندامات بوي د دې چې کوم عملونه کړی دي او په دې باندې پښمن شي په آخرت کې وما هم بخارجینا او دوی نه دي دغه قائدین او د ټیټ خلک وتون کې نه دي د ور ومن النار د ور نه وتون کې نه دي یا ايها الناس اي خلقو وس ذکر کوي تحلیل د کښتونو او د چارپایانو چې دا تحلیل د کښتونو حلال والی او د چارپایانو حرام والی دا کار دی الله دی د حل او د حرمت هغه چې دی دا وخت الله دی هیڅ د دې کې اختیار نشته یا ایها الناس ای خلقو کلوا مما فی الارض وخری د ټول هغه شان چې بنځکه کې دي حلالا طیبا حلال وخری او پاکي وخری ولا تتبعوا خطوات الشيطان حلال وخری بدون د دې نه چې الله تاسو باندې حرام کړی ولا تتبعوا او تاسو مخری ولا تتبعوا تاسو مڅي خطوات الشيطان د شیطان په قدمونو په مڅي ولا تتبعوا خطوات الشيطان یعنی شیطان بعض شان چې دی هغه تاسو ته مردار شان هغه کو یا د مثال په تور په هغه کې په بعض حلال شان تاسو ته وسوسه دروچوي حلال شان تاسو ته حراموي نو د شیطان په قدمونو په مڅي د حل او د حرمت هغه چې کوم دی د واک د الله سره هیڅوک هم کوم شان چې حرام کړی دی الله هغه حلال ولای نشي دا اختیار دی چې د پاره نشته چې شراب حلال کا زنا حلال کا لواطت حلال کا نور بد کارونه حلال کا دا خدای دې چې خپل ځانو ته واک ورکوي د الله نه شرمېږي د خدای د قانون نه شرمېږي ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو مڅي په قدمونو د شیطان باندې دلته موږ ته ښکارا شو چې غیر د الله د کوم شان چې الله حرام کړی دي غیر دغه هغه چې څوک حلالوي هغه ته خدای شیطان وایي هغه شیطان دی یا د خدای پاک حلال شوی شان حراموي یا حرام شان حلالوي نو الله فرمایي د شیطان په قدمو په ولور نشي الله په قانون په ولور شي انه لكم عدو وتفسر الله چې دی عدو دا فانه نعوذ بالله انه د شیطان چې دی لکم تاسو عدو د دښمن دی شیطان تاسو دښمن دی مبین ظاهر العداوه دی دښمنی ښکارا ده انما یامرکم وتفسر تاسو امر کوي شیطان بالسوء قبح عمل انسان په بد کارو والفحشاء په ګناهونو سره فاحشه کارو سره وان تقولوا او شیطان دا تاسو ته امر کوي چې تاسو داسې خبره وکړي په الله څخه دروغ ووایي ما لا تعلمون چې هغه علی الله چې په الله څخه دروغ ما لا تعلمون هغه څه وایي چې تاسو نه پیږئ واذا قيل لهم او کله چې وویل شو واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله او چې کله بدی ته وویل شو اتبعوا ما انزل الله چې تاسو کله بدی ته وویل شو چې تاسو هغه څه چې الله را نازل کړي په څولار شي کنه د کفار ته چې کله وویل شو چې الله کوم شان را نازل کړي په څولار شي مشرکین عربي مشرکین ته چې کله وویل شو واذا قيل لهم چې کله بدی ته وویل شو اتبعوا ما انزل الله تاسو ولار شي په څه باندې چې الله را نازل کړي دي
چې کوم الله تاسو ته بیان کړی دي چې دا کښتونه دي او د حیوانات د حلال دي د خدای په تحلیل په ولاړ شي د نو چې کله به دوی ته دا وویل شول قالو دوی به بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکې موږ تابعداري کوو موږ څو په هغه څه پسې چې موږ په هغې څه خپل پلارونه پیدا کړي دي چې موږ پلارونه په همدو شیانو باندې پیدا کړي دي زموږ پلارونه دا شی حرام کړي دي زموږ پلارونه دا شی حلال کړي دي موږ په هغه لاره پسې روان یو نو ولو کان آباءهم اگر که پلارونه د دوی لا یعقلون شیئا اگر که پلارونه د دوی چې وو لا یعقلون شیئا هیڅ شي د دین باندې دوی پیدل نه او د دې هغه چې کوم الله را کوم معقول الله را نه بیا هم دوی پسې ولا يهتدون او نه دوی لار او نه دوی لار مندون کې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ته نو بیا هم دوی پسې بیا به تاسو څنګه خایده دې تابعداري کوي ته چې کیسه مولانا حسن جان دا ډېر ستر عالم دی هغه بیا نو د شهید شدو یو کیسه کوي چې زه په هند کې روانم نو د مانه یو دوه هغه پښتنه وکړه د دوه د هند محصلین وو مانه پښتنه وکړه د کالج هغه وو طلاب پښتنه وکړه چې زه تاسو نه پښتنه کوم ته د مسلمانانو یو عالم یې تاسو د قرآن صاحب کې څه شي نو ته د ولسم اسپاره هغه اخر په یاد شو یا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ما ورته چې واغونی سي چې الله د قرآن شریف کې دا خبره ده ای خلکو تاسو ته مثال بیانېږي واغ ورته ونی سي هغه شان چې تاسو بدون د الله نه په خدای نیولې دي هغه مچ نشي پیدا کولای حتی مچ د ځان نشړلای نشي نو ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الحق قدره نو تاسو ما ورته چې ګره تاسو غوای په خدای نیولای دي په ټولو حیواناتو کې ډېر کماکل دی نو الله داسې درته فرمایي دا شان ول تاسو په خدای باندې نشي الله داسې مثال بیان کوي ولی دا شان دی اصلي حقيقي الله نه دی پیژندلای وي د دواړو وي چې زموږ بالکل د اسلام دین حق دین دی او موږ که دغه مورته چې مسلمانان شي وي دوی کوچر ته موږ مسلمانان شو زموږ د پلارونو لاره په پاتې شي زموږ پلارونو د غوایو عبادت کړای دی نو ځکه موږ هم د غوایو عبادت کوو ومثل الذين كفروا مثال دوه کسانو چې دوی کافران شوی دي ومثل الذين ينقوا لکه مثال دوه کس لري ينقوا بما لا يسمع مثال د کفارو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علی السلام دی دعوت کوي د دې مثال داسې دی لکه یو څوک چې هغه څه چغوي وخو دغه پسونو دوه شانته یو شپون چغوي یو आवाज ورته کوي او چې دغه خبره بیا دغه رمه کوي نه د حیوانات نه پويږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال د کفارو سم دغه څه دی لکه شپون چې رمه ته چغي وي او رمه د په आवाज باندې بالکل نه پويږي څه وي نو دا چې نبی علی السلام دوی ته دعوت کو د اسلام نو د دې مثال ام اټ د کفار یعنی د حیوانات سره مشابه شي دلته ومثل الذين كفروا مثال دوه کس دی د عقل نه کار نه دی اخستای نو څوک چې د عقل نه کار نه اخلي هغه هم داس دلته حیوان ومثل الذين كفروا مثال دوه کسان چې د کافرون شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کمثل الذي مثال لکه مثال یې دوه کس دی یعنی کوم आवाज کوي بما لا يسمع هغه څه چې هغه نه اوروي بما لا يسمع یعنی نه پی خبره هغه الفاظ څنګه ورته کوي چې دای نه پی خبره د شپون باندې نه پی الا دعاء مگر صرف دعاء او نداء فقط غوښتنه اوروي او आवाज اوروي فقط دا نور نه پی دغه مطلب نشي خستای سومونده کنه دي د حق نه بوک مونده ګونګیان دي د حق نه اومیون دړوند دي د هدایت نه نو یعنی سمعنو چې دوی ته الله دغه د حق د پیژندلو حواس الله دوی ته ورکړي دي خو دوی د دې نه استفاده نه کوي یعنی دوی ځانونه کانه چولي دوی ځانونه ګونګیانه چولي دوی ځانونه لاندې د حق نه اچولي دي نو څوک چې ځان کون لوند او ګونګ واچوي نو د دې د لاندې او د ګونګ
هیڅ کوم فرق نشته. فهم لا یعقلون، نو دوی نه پوهیږي په امر د خدای، په دعوت د نبی علی السلام نه پوهیږي، لکه څنګه چې وښ نه پوهیږي، لکه څنګه چې پس نه پوهیږي په خبره د شپانه باندې، نو همدارنګه دغه کفار چې کوم دعوت نه مني دوی د نبی علی السلام په خبره باندې نه پوهیږي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، کلوا من طیبات، تاسو وخورئ د حلال شیانو. دلته ذکر د تحلیل دی، د تحلیل د کښتونو او د چارپایانو دی چې الله سبحانه و تعالی کوم کښتونه کوم چارپایان حلال کړي دي هغه څوک حرامولای نشي. تاسو د الله په تحلیل پسې ولاړ شئ. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، کلوا من طیبات، تاسو وخورئ د پاک او حلال شیانو ما رزقناکم چې موږ تاسو ته روزي درکړي دي. واشکروا لله، او تاسو شکرانه د الله ادا کړئ، ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرته تاسو خدای ته عبادت کوئ. تاسو اراده لرئ چې الله سبحانه و تعالی ته خاص یوازې الله سبحانه و تعالی ته عبادت وکړئ، نو د الله جل جلاله دغه کوم شان تاسو ته هغه کړي دي حلال کړو دي موږ په ولاړ شئ. شکرانه امدا ده چې تاسو د خدای پاک حلال ته حلال ووایئ، د خدای پاک حرام ته حرام ووایئ. انما بتحقیق سره نو بیا اوس فرمایي، بیا هغه شان بیانوي کوم حرام دي. انما حرم علیکم المیته، بتحقیق سره الله حرام کړی په تاسو باندې مرداره چې خپل مرګ مړ شي، والدم، او بيدون کې وینا چې د حرام ده. دا د انسان د هغه لپاره د مضرته موميږي، نو انسان د مرض سره مخامخ کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې دوه قسم وینه د موږ لپاره حلال دي. نو هغه څه شي دي؟ یو پښتورګي دي او یو جګر دي. الکبد والطحال وحلت لنا میتتان ودمان، د موږ لپاره دوا چې بدون د ذبح نه مخړلای شو، دوا بدون د ذبح نه مختره ودی، او دوی ویني مختره ودی. هغه بدون د ذبح نه چې مخته کوم راودی، یو هغه دی سمک مایای دی، او بل چې دی بل ملخ دی، او چې کوم ملخ او سمک والجراد د خاص قسم ملخان دي، هغه کی بدون د ذبح نه مختره ودی. او بل چې کوم دی بل دوی ویني موږ د پر حلال دي، یو پښتورګی دی او بل چې دی بل جګر دی، د دوی ویني موږ ته حلال دي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ماهی هم حلال نه دی چې کوم هغه وي چې توپی وي. توپی هغه تویل کیږي چې په بحر کې خپل هغه سمړ شوی وي، اخر ته سپی نه ښکار کیږي، د بوب سر باندې روان وي، هغه نشي خورلای. ولحم الخنزير، الله په تاسو باندې حرام کړی دي مرداره، ودم وینه بيدون کې وینه، ولحم الخنزير، او کومه چې د خپل د غوښې وینه د رګو وینه حرامه ده، او په غوښه کې چې کومه وینه ده د حلاله ده، د په غوښه کې چې کومه وینه ده، او دا کولم د سړی نه نجسوي، یو غوښه وینه په قدم بيدون کې وینه حرام ده. ولحم الخنزير، او غوښه د خنزیر دا الله سبحانه و تعالی حرامه کړی ده. هر شی چې اسلام حرام کړی دی په کې ضررونه دي. د خنزیر غوښه چې کومه ده دا کې وست بیاي چې د هر څومره حرارت شور کې د میکروب د منځنه شي، د میکروب یې د منځنه شي. او بل چې کوم دی دا کې چې دا به د خنزیر کې د دې کې سرکوزي د بغیرتی د بننګي، نو کدا انسان وخوري دایم د سرکوزي غوندي کی، سرکوزي بننګ د بننګي هغه قوه په دې کې ډیریږي، نه چې په ناموس باندې ننګ نه کوي، دا څه شي جوړي. ولحم الخنزير وما اهل به لغیر الله، او هغه حیوانات چې کوم आवाज بدون د الله نه، بدون د الله د نامه نه د بوتانو نوم په خستل شوی وي قصدن، نو دا نوم په خستل شوی بدون د الله نه دی، بل چې نوم په خستل شوی هغه مرداره ده، هغه مرداره ده. نو کوپار بنوم د لات په خستو د عذاب په خستلو، نو کچېرته په ویره سره د مسلمان نه غپاتې شي فرق نه کوي، په ویره سره او قصدن یې کپرې ولا د الله نوم بسم الله الله اکبر دا پرې خو بیان مرداره ده. وما هل او بل هغه حیوانات چې یو څوک یو حیوان د چا د پر ذبح کوي، تفسیر قبلی کې د
مکمل تفسیر یې ډېر ښه کړی دی چې موږ تاسو په بعضو ټولنه کې به دا عادت و چې پادشاهانو ته به پسونه حلالول په سرکوبو پرته و هغه به همداسې تېرېدل به خوړل به یې نه دا مردار دي کار څومره د الله نوم ځکه د دې د تعظیم دپاره حلال شوي دي یو اکرام دی یو تعظیم که یو چا دپاره د حیوان په دو خاطر ذبح کوي چې دا غټ دی که یې خوري که نه خوري په پښو کې بعضې خلک په پښو کې ور حلالوي بعضې خلک په دروازو کې ور حلالوي که نه دا مردار دی دا مردار دی نو ځکه بدون د الله د نامه نه د بل چا دپاره روح وښکل د حیوان ښه نه دي او دا ناروا دي نو بعضې خلک به همداسې وي چې یو اکرام د یو تعظیم د یو چا د اکرام دپاره حیوان ذبح کوي چې د مېلمه عزت پرې وشي د ده اکرام پرې وشي چې رسول الله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه د مېلمه څوک چې په الله په ورځ د آخرت ایمان د مېلمه عزت یې وکړه نو دغه د اکرام دپاره چې حلالوي هېڅ کوم فرق نه کوه په بسم الله په ووایه دا کوم هغه دی او که د دې دپاره چې دغه په پښو کې ور حلالوي دغه په دروازه کې ور حلالوي یا دغه د غټوالي په حساب حلالوي د اکرام دپاره نه حلالوي دا بیا مردار دی یا د مثال په تور ور ولته په هغه ور حلال پکنه ته په ولی په بزرګ پسې خیرات کې د خیرات ثواب راسي په یو ځای کې وکړه په یو محله کې وکړه په یو منطقه کې غوی حلال کړه د الله په نامه باندې بیا د خیرات مسکینانو او یتیمانو ته ورکړه ثواب په بزرګ ولی پسې ورسو وبخه بالکل د ثواب ورسي په کې شک نشته او دا چې تیر ولی په قبر باندې ورته حلالوي دا نه څه مطلب دی چې په قبر ورته حلالوي نو دغه خل دي الله سبحانه انما حرم عليكم الميتة الله جل جلاله حرام کړی په تاسو باندې مرداره والدم بيدن کی وینا ولحم الخنزير دي خنزير غوښه وما هل به لغير الله او هغه چې اواز دغه څه شوی بدون د الله نه بل چنوم په خستل شي په من تور را په څوک چې مجبور کړي شي خوراک د مردار ته غیر باغن خو چې دای سرکش نه وي پدې کې او نه حلال بولی مردار حلال هم نه بولی مستحیل دی د مردار هم نه وي ولا عاد او نه تجاوز کوي یعنی دومره خوري په قدر رم په دومره انداز د تر وده چې د مردار نه استفاده وکړي د مرګ نه فرو وګرځي د دین نو د دې پر راوده په باندې کومه ګناه نشته چې دای باغی او عادي پدې کې نه وي چې نه سرکشه وي پدې کې او نه تجاوز وکړي فقط دومره وخوري چې ضرورت پر راپشي فلا اثم علی په باندې کومه ګناه نشته کوم حرج په باندې نشته وخت ضرورت کې وان الله ابتغفر الله تعالی ان الله فتغفر الله تعالی چې دی غفورون د بخون کوي دی الله رحیم او مهربان ذات دی ان الذين فتغفر کسان یکتمون ما انزل الله ان الذين فتغفر دجه ان الله غفور الله بخون کوي د کچته د اندازې د حاجت اندازې نه چا اضافه وخورله الله نه د بخنه وغوړي او الله رحیم ذات دی مهربان دی چې ته رخصت ورکو چې ته د مردار په وخت ضرورت کې خورل شي ان الذين يكتمون ما انزل الله فتغفر کسان چې دوی پټوي ان الذين يكتمون ما انزل الله هغه کسان چې دوی پټوي هغه څه چې الله را نازل کړی دي چې الله سبحانه و تعالی کوم څه را نازل کړی دی پټوي نو د دې بیان کړه الله جل جلاله ان الذين يكتمون ما انزل الله فتغفر کسان چې دوی پټوي هغه څه چې الله را نازل کړی چې خدای پاک بیان کړی په تورات کې چې هغه صفات محمد رسول الله دی ويشترون به او دوی اخلي په دغه پټوالي دغه صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ثمنن قليلا نو چې د دنیا اخلي دا د کعب بن اشرف مبارک را نازل دی د حیای بن احتب مبارک را نازل دی د جدی بن اخطب مبارک را نازل دي چې دوی به د نبی علی اسلام صفاتونه په تورات کې پټول او نه چې د دنیا وای په دې باندې اخست الله فرمایي اولایک دخلت چې دی ما یاکلون فی بطونهم دوی نه داخلوي په خپل خېټو کې الا النار مگر ور داخلوي حرام داخلوي معنا دا اولایک دخلت ما یاکلون یعنی ما يدخلون ما یاکلون دوی نه داخلوي فی بطونهم په خېټو کې الا النار مگر حرام داخلوي معنا دا چې دوی په خېټو کې به د قیامت پر ورځ باندې ورشي ولا یکلمهم الله به دې څه خبره نه کوي
تیب د خوشالۍ خبره به الله د دې څنګه کو یوم القیامت ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم الله به د ګناهونه نه پاکوي ولهم عذاب الیم او د دې لپاره عذاب دردناک دی اولئک الذین دهغه کسان دي اشتروا الضلاله چې دوی گمراهی واخسته بالهدى په هدایت سره هدایت یې ورکو گمراهی واخسته ایمان یې ورکو کفر یې واخستو ولا عذاب بالمغفره عذاب یې واخستو په بخنه سره يهودیت یې واخستو په اسلام سره دوی هغه څه غوړه کړل چې هغه موجب دی ور ګرځي هغه څه باندې غوړه کړل چې هغه موجب دی جنت ګرځي فما اصبرهم على النار فما اصبرهم پس څه شي دې ته جرأت ورکو په ور باندې فما اصبرهم على النار څه شي جرأت ورکو په ور باندې ذالک دع عذاب چې دی بیان الله بتاکسر الله تعالی چې دی نزل الكتاب الله جل جلاله کتاب را نازل کړی دی بالحق په حق سره دی په کافر شو وان الذين اختلفوا او بتاکسر کسان چې دی اختلاف کړی دی په کتاب په کتاب کې د صفات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په صفات کې د او هغه پټ کړی دی په شقاق بعید دا په ډېر لری مخالفت کې دي د حق نه په لری مخالفت کې دي د هدایت نه په لری مخالفت کې دي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى ليس البر ان تولوا دوی دسه فکر کولو چې يهوديان او نصرانيان ځکه وی چې موږ ځکه خلک یو چې موږ بیت المقدس ته منځونه کوو موږ ځکه خلک یو صرف په یو قبله باندې ځون نه خبره الله سبحانه و تعالی په دې مبارک ایتونو کې په دې باندې رد وکړلو چې تاسو تنه په یو قبله باندې ځون نشي کېدلای دي نه کوي چې تن نشي کېدلای د نیکي خوځښت ډیر شیان دي تنه په یو قبله سره نشي خلاصېدلای الته عقیده ده الته اخلاق دي الته نور اعظمي عملونه دي هغه به کوي به تاسو نیکي چې تن جوړېدل شي الله سبحانه و تعالی و فرمایي ليس البر ټول نیکی دانه ده يعني ليس كل البر ليس البر ان تل نکی دانه ده ان تولوا وجوهكم چې تاسو مخونه وړوي المنځ کې قبل المشرق طرف د مشرق ته والمغرب او طرف د مغرب ته ولكن البر طرف د مشرق ته یا کعبه ته والمغرب یا طرف د بیت المقدس ته نو ځنه داسې وی چې د يهودو د ادعاوي کول چې موږ ځکه خلک یو چې موږ بیت المقدس خاطر موږ کوو ولكن البر ولكن د نکای چختان څوک دی من امن بالله هغه څوک دی چې هغه ایمان په الله باندې لري چې هغه مؤمن وي په الله باندې باور لري واليوم الاخر پر ورځ اخرت باور لري والملائکه په ټول ملائکه باور لري والکتاب کتاب باندې باور لري ټول کتاب والنبیین په ټول انبیاء باور لري دا د نکای چختان دی هغه باندې ایمان لري عقیده یې داسې جوړوي او پاس دغه عقاید نه دغه عقیده نه د عقیده په ټول اصول باندې د عقیده اغلري باور لري پاس دغه نه ځنې واجبات دي ځنې شان دي پاس د ایمان نه پاس د ایمان چې ځنې اعمال دي دغه اعمال هم په دې کې موجود وي دا د نکای چختن دي هغه اعمال دي وات المال علی حبه او دوی ورکوي مال سره د دې چې د مال سره محبت لري سره د دې چې د مال سره محبت لري په دې خاطر باندې چې مال یې کم دی محبت یې ډیر زیات دی ورسره بیا یې ورکوي مال ذوی القربا خپلوانو ته ورکوي ولیتام یتیمانو ته ورکوي والمساکین مسکینانو ته ورکوي وابن السبیل مسافر ته ورکوي والسائلین وابن السبیل او مسافر ته ورکوي هغه ضعیف هغه چې په لار باندې تیری شان والسائلین سوال کوونکو ته ورکوي وفي الرقاب او د غاړې د آزادولو لپاره ورکوي مکاتبینو ته ورکوي مکاتبین هغه غلامان دي چې بازار ورته ویل چې ماته دومره پیسې راکړه ته ازاديږي د خلکو ته ورکوي او غازیانو ته ورکوي ځنوي دا هغه غزات دي
هغه ته ورکوي. او یا د مثال په تور بندي آزادوي دغه د پرې ورکوي. واقام الصلاه او دی منځنه قائموي. واته زکات او دی زکات ورکوي. والموفون بعهدهم او دی وفا کوي خپل تعهدات پوره کوي. د دې او د الله په منځ کې کوم تعهد وي یا د دې او د خلق په منځ کې اذا عهدوا کله چې دوی تعهد یې کړی وي، کله چې دوی تعهد وکړ خپل تعهدات باندې وفا کوي. والصابرین فی البأساء او دوی صبر کوي په خوف بلایاو په شدائدو کې. والضراء په مرزونو کې صبر کوي، په لوږو کې. وحین البأس او په وخت قتال او د جهاد کې دوی صبر کوي. دا ډېر شاوند دي ته په یو قبله نشي خلاصېدلای، ستنه په یو قبله باندې ټول نکیم دا شو ته فقط قبله ته منځ کوي. دلته نور شایان هم دي ته چې د نکای چختن کې په دغه شان الله فرمایي اولئک الذین د دغه صفاتونو چختن دا کسان دي صدقو چې دوی وفا کړی ده، دی رښتینی دي په خپل ایمان کې. و اولئک هم المتقون او دا تقوادار خلک دي. و اولئک هم المتقون دا هغه خلک دي چې د تعهدات د ماتوالي نه ځان ساتلای دي. یا ایها الذین آمنوا ایو کسانو چې ایمان یې راوړل دي یعنی ای مؤمنانو. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. یا ایها الذین آمنوا ایو کسانو چې ایمان یې راوړل دي یعنی ای مؤمنانو. د دې آیات د بیان په حق لا ټول علما په دې باندې اتفاق دي. دا قصاص چې دی دا قتلونه ورکوي په جامعه کې. نو حکمت یې قرآن عظیم شان کې کوم راغلی، نو په دې کې ډېر حکمتونه دي. نو حکمت قرآنی الله سبحانه و تعالی دلته ښودلی چې دا سبب دی حیات ګرځي قصاص، چې بیا پاینده کې بل څوک بیا داسې کار نه کوي. کتب یا ایها الذین آمنوا الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایها کسان چې ایمان یې راوړی دی کتب علیکم القصاص فی القتلى فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص فی القتلى په مړیو کې تاسو باندې قصاص فرض دی. دا زموږ قانون دی، دا زموږ د قانون ماده ده. کله چې دا عملی شي نو بیا په ټولنه کې امن راځي. یو په بل باندې څوک ټوپک نه وراړوي، یو په بل باندې لور نه ورخلي، چاکو به نه په ورخلي، یو د بل د قتل اقدام بنه کوي. نو چې کله اسلامی قوانین نافذ شي نو هغه ټولنه کې بغلا نه وي. نو اسلامی قانون چې کوم دی د خلکو د مال، د خلکو د سر، د خلکو د ناموس، د خلکو د عقل، د خلکو د عزت او د ابرو ساتونکی دی او د دې ضمانت کوي. بالکل یې ضمانت کوي. دا چې په ناحقه یو څوک مړ کا، یو پاک نفس مړ کا، دای په قصاص کیږي. د قصاص د دې لپاره دی چې نور سرونه په امن شي. دا د سر ساتي ده. د حکم دی تاسو د سر ساتونکی دی، بل څوک به اقدام نه کوي. او دا چې د غله لاس په غوڅوي مال دې ساتي. او دا چې شراب خور په دورو باندې وایي عقل دې ساتي. او دا چې زانی په دورو باندې وایي ناموس دې ساتي. او دا چې تهمت وین کوي په دورو باندې وایي ستا ابرو عزت ساتي. تاسو په خپل فکر وکړه. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا د غرب داسې جزاګانې دي چې نورم جانی ته جرأت د ګناهونو ورکوي. غل چې کله ونیسي نو هغه الته داسې نوازش کیږي په هغه کې په بندیخانه کې چې دوام ځل د غلې د پر بیا خپل ځانو. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب علیکم القصاص تاسو پس کړ شوی دی قصاص په القتل په مړیو کې. الحر بالحر دا په عربي مشرکینو کې یو عادت وو چې یو چا بچي غلام مړ کو دی به اصل په وژلو. قاتل به یو څوک وژل به بل څوک. کله کوچانو موږ تاسو باز پښتنو کې هم د عادت وو. اوس د جهاد د برکت نه دغه جاهلی قوانین تی په تک کې دي منځ چی. یا به مثال په قاتل بل ته ګرځیدو، یا به مثال په تور چې خزه به مړه کا دی به نر په وژلو. دا کار نه به کول. قاتل بغیر دې د بنور کول. یا به ټیپ سړی وو د به مشر په وژلو بل څوک په وژلو. نو الله سبحانه و تعالی و فرمایل چې د اسلام داسې د بې عدالتۍ او د ظلم قانون نه دی. الحر بالحر
اصیل به وجل کی په اصیل باندې که اصیل قتل وکړو دغه اصیل قاتل به وجل کیږي بل څوک باندې کی والعبد بالعبد او غلام به وجل کی په غلام سره والانثى بالانثى مفهوم مخالف موږ نه مرادو امام شافعي رحمت الله علیه مفهوم مخالف مرادوي والعبد بالعبد او غلام به وجل کی په غلام که غلام قاتل وي ما غلام به وجل کی والانثى بالانثى او دا پر دا خزب وجل کیږي قصاص به تخصل کی بالانثى په خزه سره چې د خزه وجلی همدا قاتل خزب وجل کی بل څوک نه وجل کی فمن عوفي له من اخيه شيء فسهر هغه چاته او بیا چې اپا شو او شو له دته من اخيه د خپل ورور نه شاین یو شی د فرع پښول قتل ورته اپا کو چیرې قصاص کوم دغه خدیات به متر کوي متبدیات کوي قصاص کوم دینه مړ کوم دینه نو فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف نو بیانو امر د طالب دا دی چې په نیکه طریقه ثابت وګړي په درې کولو کې ولادت دی وګړي فاتباع بالمعروف نو بیا څنګه وي تابعداري به وي په نیکه طریقه سره د سړی به پسی وي یعنی د قاتل په پسی وي دغه نو دیات په نیکه طریقه خلی نیکه طریقه دا ده د دیات په درې کولو کې دغه اصل کیږي ګورا تام دیات اصل کیږي او اداء الیه باحسان واداء او امر د مطلوب بد شی وي چې د وختنه وي طالب چې پسی دی د وارث په نیکه طریقه دغه نخلي او په خپل و اداء دغه مطلوب چې کوم ته وختل کیږي دا به ادا کوي اولیاء او د مقتول ته به احسان بدون د استریا بدون د کمبودنه ذالک دعا پچ دا تخفیف من ربکم دعا پچ دا تخفیف دی تاسو د رب د خانه او رحمه او د رحمت د قاتل نه چې د قتل نه خلاص شو په دیات باندې فمن اعتدى بعد ذلك پس چې تجاوز کو پس د اخذ د دیات یې واخستو بیا تجاوز کو قاتل رونیو وله عذاب الیم د پر درناک عذاب د وجل کیږي دا په وجل کیږي حتی عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې دا په وجل کې نبی د پر عاپشتن اخذ د دیات ته پرشته ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب استاس د پر قصاص کې یو ژوند دی ای د عقل چختنانو استاس د پر په قصاص کې بقا ده په قصاص کې عبرت دی یا اولی الالباب ای ذویل قلوب خلقنا چې څوک عقل لري څوک چې دا قانون نه مني نو هغه ذویل قلوب نه دي یعنی دا معنی چې د عقل نه کار نه اخلي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو ځان وساتئ د قتل تاسو ځان وساتئ د قتل د خپل نفسونو نه چې ځکه د قصاص نه تاسو د ډار د قصاص نه به تاسو یو د بل د قتل نه ځان وساتئ دې لپاره دی کتب علیکم نو د قتل خو 5 قسمه ده په فقہ کې زموږ په فقہ کې یو عمدی قتل دی چې په قصاص ته مگر کده مقتول ورثه وبخي یا په دیات صلح وکړي او بل چې دی قتل شبه عمد ده یعنی قصدی قتل تورته قصدی قتل تورته کوم قتل دی دا شبه عمد قتل دا چې یو څوک په داسې شی وایي چې دغه مرګ نه تصور کیږي په داسې شی چې یو څوک وایي چې دغه مرګ نه پیږي دته شبه عمد کیږي دغه دیات غلیظه دي او بل خطا دی خطا دوا قسمه ده یو خطا په پیل کې خطا شي مثلا ولې ښکار ولې کافر داس کولګي مسلمان په دې کې دیات ته سپیته ورځ روزه کې پورا یا خو په قصد کې خطا شو تا فکر وکړه چې دا ولا کافر دی په قصد کې خطا شو په فکر کې خطا شو تا چې کافر دی نه مسلمان مخاطب تا چې ښکار دی هغه مثال په تور غش انسان نو دلته هم چې دی نو دا غدی دلته به دیات به ورکا او سپیته روزي به ونیسي چې مسلمان ویني هدف ولاړ نشي او بل چې دی قتل جاری په مجرا د خطا دی
جاری ماجرا د خطا دي ته ویل کی چې یو ښځه دا یو څوک ویده دي نو په خوب کې په یو ماشوم باندې ورواوخته مړ یې کو دلتم چې د یاتو کې پره چې دا دوړ شته دوړ پکې شته یو قتل به سبب دی قتل به سبب مثال په لار کې تیګه کې خو څوک په ولول یو پاک الله سبحانه دار یو ځان ته حکم د فقہ کې دغه احکام معلوم دي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کړ شوی د تاسو باندې لکه څنګه چې قصاص تاسو فرض دی راشه د بل معاملې تام د مړی چې کوم وصیت دی کتب علیکم تاسو باندې فرض کړ شوی دی اذا حضر احدکم الموت چې کله حاضر شي یو تاسو ته مرګ حاضر شي ان ترک خیرا کچرته پرې خو مال څه شی فرض دی الوصیت وصیت فرض دی دا مخکنای د میراث آیتونه نو راغلي دا مخکنای حکم د بیا د میراث په څوم سره منسوخ شو کتب علیکم تاسو فرض کړی شوی دی اذا حضر احدکم الموت کله حاضر شي یو تاسو ته مرګ حاضر شي ان ترک خیرا کچرته مال پرې خو شی فرض دی الوصیت للوالدین چې مور په لور ته وصیت کوي والاقربین خپلوانو ته بالمعروف په نیکه طریقه حقا علی المتقین دا حق دی دا واجب دی په موحدینو باندې دا آیت منسوخ شو پاتې میراث ومن بدله څوک چې وصیت تبديل کړي مړي بعد ما سمع او پاستو باندې چې ورودو فینما اثم علی الذین فتاکثر گناه په چا باندې دا یبدلونه چې بدلوي تغیروي ان الله سميع عليم الله جل جلاله چې دی اوریدون کې ذات دی او په ذات دی فمن خاف من موسن پس څوک چې ډاریږي من موسن څوک چې ډاریږي د وصیت کوون کینه د مړی نه پوښ څوک چې مړ کیږي نو ډاریږي جنفن چې د میلان وکړو خطا شو ولا د سړی خطا شو او اثمن یا ګناه وکړ په دغه وصیت کې د ګناه وکړ د شریعت برابر نه دی وصیت نو هر څوک چې ډاریږي د وصیت کوون کې نه د میلان او د ظلم او د ګناه په حساب باندې چې د په وصیت کې هغه وکړو نو په اصلح بینهم بیا اصلاح راوسته د وصیت کوون کې په وصیت کې څه لاسوهانه داسې وکړه د اصلاح لپاره چې د جوړ کړي ورساو په میانځ کې نو بلا اثم علیه په دمن کوم ګناه نشته هیڅ تکلیف نشته ان الله غفور رحیم په اکثر الله جل جلاله چې دی بخون کوي ذات دی او مهربان ذات دی یا ایها الذین آمنو یو کسانو چې ایمان یې راوړی دی هغه ته دی وینو معاملې وا په بل آیت کې د مال معاملې ده دلته د الله سره معاملې ده مناسبتونه واضح دي یا ایها الذین آمنو ایها کسانو چې ایمان یې راوړی دی کتب علیکم الصیام تاسو باندې فرض کړی شوی دی روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی دی په کسانو باندې چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي تاسو نه مخکې کوم امتونه تیر شوی دي دا معنی نه ده چې تاسو نه کتاب باندې ده دا ډېر ام د آدم علی السلام نه نیولې دغه زمانه پورې د روزه ټول عالم نیولې د ټول خلکو نو ته څه کوي د سپیدا داغ نه تل مرویدو پر بخراک او چکاک او د جماع نه ځان ساتي او نیت بلی دوی چې د الله د پر په روزه نشي لعلکم تتقون دې لپاره چې د تاسو کې تقوا را پیدا شي روزه انسان کې تقوا را پیدا کوي بالخصوص په ځوانانو کې شهواني قوت ضعیفيږي دا کې انکسار راځي نو آلته د ګناهونو هغه چې د مخه بنديږي شیطان د لپاره په ځوان باندې د ګناه کوم هغه نه پیدا کیږي کوم وسیله نه پیدا کیږي ورته او بل دا دی چې تقوا داسې په انسان کې پیدا کوي چې د وګو په قدر دی په یوې روزه د ټکاله په قدر دی په یوې دیو بل غریب د لوګي احساس پتا کې را پیدا کیدو په درد باندې پیږي دا ټوله تقوا ده پتا کې صبر را پیدا کوي صبر استقامت ثبات چې صبر وکړه تا د جهاد لپاره تدریبوي تمرینوي دي چې د کې لوګه ده د افغانستان جهاد ټول دغه خلکو وکړي چې د روزي نیولې دي ملکونه چې آزاد کړل د وطنونو چې آزاد کړل که د انګريزانو په وخت کې وکړي د شرابيانو په وخت کې د اوس وخت د ټول روزادارانو د جهاد کړی دی ان د ملک مدي آزاد کړی دی هغه خلک چې په غرب کې پراته وو چې نه روزه پیژنده تمام ورځ به شراب او کباب د شان خوړل
هغه څه نه دي کړی، هغه انوز د مسلمانانو د سر هغه شوی دي، هغه چنګاک شوی دی او مسلمانانو ته مضر تمام شوی دی. هغه نه د الته پروتو په غرب کې نه د یتیم په لوګه خبر وو، نه د مسکین په دات باندې پیدل په دې باندې ناغه کېدل. لعلکم تتقون، الله فرمایي د دې لپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ. ایام معدودات د څو ورځې دي، یو څو ورځې د 10 ورځې. من کان منکم مریضا، قرآن عظیم شان مشفقانه الفاظ کوي، نو داسې ډاډ او اطمینان ورکوي دا کار مخکې نه یوم کړی دی، په دې کې ستاسو ګټه ده، ستاسو د تقوا را پیدا کوي، د نعمتونو قدرداني را پیدا کوي. شیطان چې کوم وسایل دي هغه وسایل د منځ په کې چې انسان باندې د برلاسي پیدا کوي، او دا یو څو ورځې دي. من کان منکم مریضا، نو د تاسو نه پس هر هغه څوک چې مریضان وي او علی سفرین یا په سفر کې وي، د مرض یې د روژې په وسیله اضافه کیږي، یا سفر یې داسې سفر وي چې هغه ډېر مشکل ته اغږي. نو من ایام اخر، نو څوک چې مریضانو په عدت من ایام اخر، نو دغه په مغه تعداد مریضي په سفر کې چې کومې روزي خوري په مغه تعداد به د نور ورځو نه بیا روزه ونیسي په نور ورځو کې. وعلى الذين يطيقونه، او کسان پر سفر کې روزه چې کوم دی نیول عزمت دی او خړل یې رخصت دی. وعلى الذين يطيقونه فديه، او هغه کسان چې دوی طاقت د روزي لري کولای شي چې دوی فدیه ورکا، د هر روزي مقابل کې 2 کیلو غنم مسکین ته. دا مخکې وو چې مړه خلک دی کولای شي چې د هر روزي مقابل کې مسکینان ته ټکل ورکا، بیا منسوخ شو. او ځنه داسې هغه د دې تفسیر دا کو چې وعلى الذين يطيقونه، په کسانو باندې چې دوی طاقت د روزي نه لري. شیخ پانی دی فدیه طعام مسکین، نو دا د فدیه ورکا طعام مسکین، طعام د ورکا مسکین ته د هر روزي په مقابل کې نصف سا 2 کیلو غنم د ورکا د هر روزي. فمن کان منکم، فمن تطوع، چې اضافه ورکړل د فدیه کې اضافه والی وکړو، هو خیر الله، د دې پر غوړ دی. وان تصوموا خیر لكم، او کچرته تاسو روزه ونیسئ د تاسو پر غوړ دی. ان کنتم تعلمون، کچرته تاسو پیئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د میاشت رمضان هغه میاشت چې د قرآن را نازل شوی. د رمضان د میاشت اهمیت بیانوي. دا میاشت چې نسبت نورو میاشتو ته سیده ده، امیره ده، مشره میاشت ده، په قرآن باندې مشره شوی ده. دا چې محمد رسول الله سردار د انبیاو شوی دی، په قرآن باندې شوی دی. دا چې د قدر شپه د عزت شپه شوی ده، په قرآن باندې شوی ده. دا چې جبرائیل امین د دې هغه سردار شوی دی، ملائکه په قرآن باندې شوی دی. نو فکر وکړه دا چې کعبه مبارکه دغه مزکه مبارکه مزکه شوی ده، په دې کې قرآن را نازل شوی دی. نو الله فرمایي شهر رمضان الذي، میاشت رمضان هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې را نازل شوی دی، په دې کې قرآن د دنیا اسمان ته ټول په یو ور، لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته ټول په یو ور باندې را نازل شوی. هدن دا قرآن هدایت دی للناس د ټول خلقو لپاره، او بینات من الهدى، او دا قرآن عظیم شان آیتونه چې دي دا واضح کون کې دي د امور د دین نه، واضحات امور د دین واضح کوي، مکتب بیانوي. دا بینات دي من الهدى، هغه چې کوم د دین چې کوم امور دي هغه مکتب واضح کوي. والفرقان، او دا فرق کوي مابین حق او د باطل کې. دا داسې آیاتونه دي الله سبحانه و تعالی داسې آیاتونه دي چې فرق مابین حلال او د حرام کې ډېر خطر کوي. ومن شهد منکم الشهر، پس هر هغه څوک چې حاضر شي منکم تاسو نه الشهر دغه میاشت ته، فلیصومه نور روزه دی ونیسي. ومن کان مریضا، او څوک چې مریض وي او را سفر یا سفر کې وي، نو بیا دغه روزه ونیسي من ایام اخر، فعدته من ایام اخر. دومره تعداد یې چې سفر کې مرض کې خړل دي، دومره تعداد یې په نور ورځو کې ونیسي. یرید الله بكم اليسر، الله اراده کوي تاسو اراده کوي تاسو د اسانۍ چې رخصت یې درکو، تاسو ته د خوراک رخصت یې درکو په مرض او په سفر کې. ولا يريد بكم العسر، الله تاسو ته اراده د سختۍ نه لري چې درته ویلي وای چې سفر کې ونی سم مرض کې. ولتکملوا العده، او د دې لپاره چې تاسو تکمیل کې خپل تعداد چې کوم سفر کې خړلې. ولتکبروا الله على ما هداكم، او د دې لپاره چې تاسو الله اکبر ووایي، د الله تعظیم وکړي هغه څه باندې چې الله تاسو ته هدایت کړی دی.
چې د دین امور ته تاسو راهنمایي کړی یې، د دین عظمت ته او د دین رخصت ته، د ځنو امور عظمت ته راهنمایي کړی، د ځنو امور رخصت ته. ولعلکم تشکرون، د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دا بعض خلکو چې نبی علیه السلام ته راغله د صحرایي غوندې خلکو، نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړله، نو داسې به وي چې دغه خدای پاک لرې دی که نږدې؟ که لرې وي چې موږ په زوره چغې وکړو، په دعا وکړو، او که نږدې وي موږ پټې پټې چغې وکړو. نو الله سبحانه وتعالی دا آیات را نازل کړو. دا آیت الله سبحانه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا سَأَلَكَ، او چې کله سوال کوي د تانه عبادي زما بندگان، عني زما پر رابطه کې پوښتنه کوي چې آیا الله نږدې دی که لرې دی، نو داسې ورته وایي چې په ان قریب، نو دی پوی که ای محمد رسول الله چې زه نږدې یم په اجابت سره، زه نږدې یم په علم سره، زه نږدې یم په قدرت سره. اجیب دعوت الداعی، زه قبل وما دعا د دعا کوونکی، اذا دعانی، چې کله زمانه دعا وغوړي، چې کله زمانه دعا وغوړي زه بالکل قبل وما. خو دې دې یو کار وکړه، فلیستجیبوا لی، دې دې زما خبره ومني، دې دې زما د رسول اطاعت وکړه، ولیؤمنوا بی، دې دې په ما باور وکړه، زما پر رسول الله پر رسولانو دې باور وکړه. مخکې د دعا نه ته مخ زما د پیغمبر اطاعت وکړه، زما په پیغمبر باندې باور وکړه. لعلهم يرشدون، دې لپاره چې تاسو د هدایت لاره مونږ کوي، الله بس تاسو دعا قبول کړي. وحل لكم ليله الصيام، تاسو ته حلال کړی شوی دا شپه د روزې شپه. کله داسې حکم مو په اول کې چې کله به سړی روزه ماته کا، پس دغه نو بیا د شپې مخزه په حرام وره، یعنی د ځانو صحابه کرامو نه خطا وشوه، بیا الله سبحانه وتعالى د شپې خپل خدای سره ځای کېدل ورته حلال کړ. وحل لكم ليله الصيام، تاسو حلال کړی شوی دا شپه د روزې. الرفث الى نسائكم، الرفث مجامعات تاسو لخذ سره یو ځای کېدل، دا الله تاسو ته حلال کړل د روزې د شپې. صدق الله العظیم.